افغان دعوت چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. څلورم، د مخالف لوري سره مجادله او مناقشه مکوه، مګر دا چې تا ته په هغه موضوع کې پوره معلومات وي. که چیرې معلومات او پوهه ونه لرې، بحث ورسره مه کوه، یا هم لومړی د اهل علم په وسیله ځان پوه کړه او بیا بحث ته ور وړاندې شه. او کله چې بحث ورسره کوې نو په غوره او ښه توګه به بحث ورسره کوې. الله جل جلاله فرمایي او له دوی سره په هغې طریقې سره مجادله یا بحث کوه چې هغه تر ټولو ښه وي. په ښکنځلو، طعنو، پیغور ورکولو او بېځایو خبرو حق نه ګټل کیږي، بلکې حق د حق په وسیله ګټل کیږي.